محترم وطنوالو سلامونه نیکې هیلې. نن زه د خپل وطن ټول سیاسي ډلې تنظیمونه ولس د جنوبي شمالي وزیرستان لکه مروت جاني خیل بنو د حالاتو نه خبرول غواړم او دوی ته اپیل کوم خواست کوم چې تاسو د دوی आवाज جوړ شي. وطنوالو تاسو ته ښه معلومه ده چې ترهګر چا جوړ کړي دي، د اپریشنونه څومره لوی ډراما وه، افغانستان ته چا بوتلل، واپس چا راوستل، بیا دوی واپس چې راوستل مقامي ولس ته دوی څه وویل چې دا ځای کې تاسو کډوال شئ، بیا ولسي پاڅونونه وشول د سوات نه د وزیرستانه پورې او هغه ډراما د ریاست ناکامه شوله. بیا د هغې نه پس د عزم استحکام په نوم باندې د ډالري اپریشن یو پریکړه وشوه. ولس سخت غبرګون وښودو، سیاسي پارټۍ مجبور هم شوې، قایل هم شوې، قانع هم شوې او ټول ریاست مجبور شو چې عزم استحکام ډراما نور ولس نه مني. نو چې ریاست څومره کوشش وکړه ټول ناکام شوې، خو اوس یو ډېر عجب انداز کې دا چې کوم ذکر مې وکړ کومه سیمه په دې کې ریاست په ډېر عجب انداز کې عجب جبر پیل کړی دی او مکمله قاتله خاموشي ده. دا ویډیو د تاریخي ثبوت په توګه پیش کوم چې بیا څوک ونه وایي چې زه خبر نه یم او ورسره اپیل هم کوم. وطنوالو په لکي مروت کې، جاني خیل کې، په وزیرستان دواړو کې یو خو ډرون راشي حملې وکړي، ډېر کسان یې شهیدات کړل. تاسو وزیرستان کې ولیدل، لکي مروت کې ماشومان ولیدل، او بل ماټر توپ یې راشي. دا چرته ریاست نه دی ویلي چې دا طالبانو ویشتي دي، هیڅ په دې کې شک نشته چې دا ماټر توپ د ریاست دي. دا څه کوي دوی په دې ډرون په دې ماټر توپو باندې ترهګر خو نه ولي، ځکه چې ویلیم نه دي چې ما ویشتي دي، ویلیم نشي چې ما ویشتي دي، ولیم نه تاسو ته ښه پته ده، او خو دوی په ښه سمبال ځای کې ورته پته لري چېرته دي. نو دوی آیا په دې باندې مشکونه کوي، نشانه بازي زده کوي؟ دوی په F-16 باندې هم داسې کړي وو په وزیرستان کې چې د وزیرستان اپریشنونه کله شوي وو. دوی آیا اوس نشانه بازي کوي په ډرون او په ماټر؟ مطلب یې څه دی؟ خو د دې د لاسه یې بلاشه خلک تباه برباد معذور او شهیدان کړل او یو ویره پکې نه ودله. اوس دویم بل یې څه وکړل؟ بل یې دا وکړل چې هلته د غلام خان ګیټ بند کړو. چې ګیټ یې بند کړو نو په دې کې د زرګاو خلکو کاروبار یې ختم کړو. دا بېله خبره ده چې ګیټ یې ولې بند کړو، دا ډرامه ولې کوي، تورخم بند کړي، چمن بند کړي، غلام خان یې بند کړو. په دې هم زړه نه صبر شوی. بیا کرفیو ولګوي، چې کرفیو ولګوي، په کرفیو کې خو څوک هم نشي راوتلی، خو دې خو تللی راتلی شي. دې که کاپر وړي، که سره زر وړي، که کرومایټ وړي، که نفرایټ وړي، که چلغوزي وړي، چلغوزي وړي، هر څه وړلی شي، ولس خو هېڅ نشي کولی. د ولس مریضان هسپتال ته نشي تللی او مړه شول. د دې د لاسه اوس یو زنانه په دا وړو کې چې هغه د بچي زیږون و، ډلیوري وه، هسپتال کې ټایم و نیټه وه، ورنه راغلی شو، په لاره کې وفات شو، په کور کې وفات شو، کور نه هم نه وتلی شو. په دې هم زړه نه صبر کړی. بیا لاکډاون کوي. لاکډاون خو خلک په د لاریون په توګه کوي، د احتجاج په توګه کوي. نو دته د ریاست ته د لاکډاون څه ضرورت دی؟ د لاکډاون وکړي نو په ورځو کې دوکانونه بند، نو کاروبار بند. بیا په وزیرستان کې په نان کسټم پیډ ګاډو باندې پابندي وله چې دا به نه ګرځي. چې دا نه ګرځي نو دغه خو چې فاټا پاټا وه، بیا چې کله زم شوه د هغې قانوني اجازه وه، نو هلته خو نان کسټم پیډ ګاډي خلک ګرځوي. نو چې دا نه ګرځوي نو مقامي آمد و رفت نه کېږي، تلل راتلل نه کېږي. نو چې تلل راتلل نه کېږي نو کاروبار به څنګه کېږي، هسپتال ته به څنګه راځي؟ نو مطلب د دې ټولو څه شو؟ مطلب د دې دا شو چې یو خو زه ماټر در باندې ولمه، زه ډرون تجربه کومه، ته به لاریون نه کوې. نو چې لاریون منې کومه نو هغې دپاره به کرفیو، دا ټول د هغه د تجارت منې کول
هغه خوارول، هغه زورول، هغه دردول او هغه لاریون منې کولو دپاره دا هر څه کېږي. او د دې انتها دا وګورئ چې په وزیرستان کې په جنازو پابندي لګېدلې ده. او ما تر اوسه پورې د یو عالم علماء کرام دا ونه اورېدل چې هغه وایي چې په وزیرستان کې په جنازو څنګه پابندي لګوي. نو د ماټر د توپو خلاف لاریون تاسو په لده کې ولیدو، تاسو په شمالي وزیرستان کې ولیدو، تاسو لکه مروت کې ولیدو. دا درد موږ ولې نه پیژنو؟ دا درد نور پښتونخوا وطن ولې نه پیژني؟ دا سیاسي ډلې ولې غلي دي؟ دا موږ ولې غلي یو؟ دا قاتله خاموشي ولې ده؟ د ریاست دا نوی انداز چې زاړه ټول بند شول دا د څه لپاره دی؟ دا ټول یعنی که ډرون دی، که ماټر دی، که کرفیو ده، که لاک ډاون دی، که جنازو پابندي ده، دا څه لپاره کوي؟ د مقامي خلکو زورولو، ټارچر کولو، بې کوره کولو، د دې مالی حالت تباه کولو او دې کډوال کولو نه علاوه مقصد څه دی؟ نو وطنوالو دردمندانه اپیل ټولو سیاسي ډلو ته کوم چې په دې باندې مخ خاموشئ. زه به ټولې سیاسي پارټۍ په دې ویډیو کې ټیک کوم انشاءالله. خواست دی چې تاسو اواز جوړ شي. په دې وخت کې تاسو پی ټی ایم ته پیغور ورکوئ، اعتراض کوئ، وکړئ. تاسو اختیار دی، دا ستاسو جمهوري حق دی. خو مثلا که دا پی ټی ایم ته پیغور ورکوئ، مثلا هغه نه کوي، گو چې په هر ځای کې مقامي پی ټی ایم ښه فعاله دی، خو نه کوي، ورکړئ پیغور. خو د هغې نه ځان تاسو مخکې کړئ، تاسو وړاندې چې زه کوم، نو ولس به تاسو سره شي. نو د تاسو سره دې شي، په دې باندې هېڅ اعتراض نشته. خو که یو طرف ته تاسو اواز هم نه اوچتئ، بل طرف ته پی ټی ایم ته پیغور ورکئ او بل طرف ته غلي پاتې شئ، نو دې څه مطلب شو؟ په دې وخت کې غلي پاتې کېدل د ریاست مرسته ده. بخښنه غواړم په دې رانه خفه مه شئ. غلي پاتې کېدل بس د چا مرسته وي؟ غلي پاتې کېدل به د پی ټی ایم خلاف غلي پاتې کېږم، نو دا به ګینې زه فرض پوره کوم نه که نه؟ محترم وطنوال، محترم سیاسي ډلو، تاسو ته خواست دی چې په دې وخت کې غلي مه پاتې کېږئ. دغه سیاسي ډلې د 2004 نه 2018 پورې غلي پاتې شوې، نو څه وشو؟ یو خلا جوړه شوه. چې یو خلا جوړه شوه، د هغې په نتیجې کې ویکیوم جوړ شو، نو هغې په نتیجې کې پی ټی ایم جوړ شو. مثلا زه تاسو سره دا ومنم چې پی ټی ایم غلی دی، خو چې نه دی، خو بهرحال غلی دی. نو په دې زړه ته تسلي مه ورکوئ چې پی ټی ایم به ختم شي او زه به آباد شم. داسې نه ده، داسې نه ده. انساني تاریخ داسې نه دی. پی ټی ایم ختمیږي نه، دغه به د قامي تحریک پړاوونه به بدل شي. که نن بیا هغه قاتله خاموشي شوه چې کوم 14 کاله مخکې د 2004 نه 2018 پورې پاتې شوې وه، نو دا قامي پړاو به بل پړاو به راځي. دا به د هغې نه ډېر خطرناک وي. په دې کې به د ستا سیاست د منځ نه ځي. نو موږ خو نه غواړو چې ستا سیاست د منځ نه لاړ شي، موږ ستا دښمنان خو نه یو. نو دا که تحریک انصاف دی، دا که نون لیگ دی، دا که پیپلز پارټي ده، دا که عوامي ان پی ده، که دا پښتونخوا ملي پارټي ده، دا که ان ډي ایم دی، دا که قومي وطن پارټي ده، دا که پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي ده، دا که پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، چې څومره دی، که جمعیت علماء اسلام دی، که جماعت اسلامي ده، ټولو ته خواست دی چې مهرباني وکړي د جنوبي شمالي وزیرستان لکه مروت جاني خیل بنو دا درد وپېژني، د دوی اواز جوړ شي، دوی د دې مصیبت نه راوباسي. ریاست ته ووایي چې ستا په جبر هر رنګه چې وي موږ پوهېږو چې ته زموږ قاتل یې. تاسو که دا نه وایئ موږ بیا وایو، خو مهرباني وکړئ خواست دی درته چې د دوی اواز جوړ شي او دا قاتله خاموشي ماته کړي. که دا ماته نه کړي، د دې به ډېر خطرناکې نتیجې راځي. خپل وطن ته دغه لوبه به بخښنه غواړم، دغه لوبه به بیا په خیبر کې هم کېږي، په کورمه کې به هم کېږي، بیا به په ممندو، په بجوړو، په سوات ملکنډ کې به کېږي، دا بیا په هر ځای کې کېدی شي.
کدا کامیاب شو کپه دې غلی شو دا نوې لوبه ده نوې انداز دی او د دې تاوان بدوي چې ستاسو سیاست به د منځ نه تلي ریاست د منځ نه ځي نه ځي اب رستو کتل کېږي په نوې پړاو کې خو ستاسو سیاست خو به د منځ نه لاړ شي نو ولې د لاړ شي ولې د مومندو باجوړو سوات ملکند کورما خیبر ولې د وکړي ولې د پښتونخوا نور وکړي اوس یو وخت کې دا ودرو اوس یو وخت چې د مخالفت شروع کو امید دی چې تاسو به دا خبره پزله ومنه دا کې کتونه تاسو تسلیم کی امید دی تاسو به زما خبره باندې خفه کېږئ نه یو جهان مننه خوشاله اوسئ